مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي شپږویشتمه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 14مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې د وروستیو حالاتو په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې متقي د ایران له خلکو او دولت سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې او ژمنه یې کړې چې اسلامي امارت به د افغانستان له لارې په سعودي عربستان کې پاتې ایراني حجاجو ته د خوندي تګ راتګ زمینه برابره کړي. هغه دا مرسته د اسلامي ورورولۍ او نیک ګاونډیتوب یوه نښه وبلله. ایرانی وزیر له افغان چارواکو مننه کړې او د اسلامي امارت د دیني علماو له هغه دریځه ستاینه کړې چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د سولې غږ پورته کړی دی. نوموړي افغانستان یو ملاتړی، خواخوږی او هوښیار ګاونډی بللی دی. ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه پرانیستي سوداګري عادي روانه ده. د مالیې وزارت وایي له ایران سره د افغانستان ټولې پولې، لارې او ګمرکي دروازې پرانیستې دي او سوداګریزه راکړه ورکړه پرته له خنډ دوام لري. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بندر عباس له لارې د افغان سوداګریزو توکو بارګیري روانه ده او د نیمروز او فراه په ګمرکونو کې چې وړمه ورځ موقتي ځنډېدلي وو اوس وضعیت بیرته عادي شوی. چارواکي ډاډ ورکوي چې د صادراتو او وارداتو بهیر هیڅ جدي خنډ نه لري او سوداګریزي تبادلې به نورې هم پیاوړې شي. قزاقستان یرکین توکوموف د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د قزاقستان ولسمشر یاسیم جومارت ټوکایوف یرکین توکوموف د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وټاکه. نوموړی تر دې مخکې د سټراټیژیکو څیړنو د مرکز مشر و او سږکال یې کابل ته رسمي سفر هم کړی و. توکوموف د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. پنجشیر د بدخشان له لارې د پاکستان چترال سره ونښلول شو. د پنجشیر ولایت مقام ویان سیف الدین لاټون وایي چې د لومړي ځل لپاره پنجشیر ولایت د زیباک ولسوالۍ له لارې د بدخشان څخه د ډیورنډ کرښې پورې د سټراټیژیک سړک د جوړېدو او بشپړېدو وروسته د پاکستان چترال سیمې سره وصل شو. لاټون وایي دا لاره چې 194 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري بشپړه او د تګ راتګ وړ ګرځېدلې ده. دغه راز د پنجشیر والي محمد آغا حکیم وایي چې دوی ژمن دي د سټراټیژیکو سړکونو په جوړولو سره پنجشیر له اقتصادي انزوا وباسي او دا ولایت به د سیمې په یوه مهمه سوداګریزه څلورلارې بدل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک بشپړېدل نه یوازې د خلکو لپاره سوداګریزې لارې خلاصې کړي بلکې پنجشیر یې د سیمې په یوه سټراټیژیکه نقطه بدل کړی. کورنیو چارو وزارت هرات ولایت کې ایران ته د سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکو د قاچاق مخه نیول یې. کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قنی وویل چې د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منسوبینو د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې له 250 کیلوګرامو زیات نشه یي توکي کشف او ضبط کړي. په دغو کشف شویو موادو کې 163 کیلوګرامه شیشه، 42 کیلوګرامه تریاک او 70 کیلوګرامه هیروین شامل دي. قانی زیاته کړه چې قاچاقبرانو غوښتل یاد نشه یي توکي ایران ته ولېږدوي. د زابل تازیروباد سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت یو سایټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله الکوزی وایي چې د زابل ولایت تازیروباد سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت یو سایټ فعال او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د الکوزي په خبره یاد مخابراتي سایټ د زابل غزني د عمومي لویو لارې د مخابراتي ستونزو د حل په موخه فعال شوی چې د زابل غزني عمومي لارې سربیره به د زابل ولایت د تازیروباد او شاوخوا سیمو ته هم مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړی زیاتوي چې د زابل ولایت د لرو پرتو سیمو او همداراز د لویو لارو د اتصال لپاره اوس مهال په یو شمېر مخابراتي انتنونو کار روان دی چې نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مننه شبنم چې د هیواد له مهمو حالاتو مو خبر کړو. سم څو بهرني خبرونه. اسرائیلي پوځ د مرستو په تمه وږو فلسطینیانو باندې ډزې کړي. لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا تازه پر هغو فلسطینیانو ډزې شوي دي چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو په نیت د مرستو د ویش ځای ته نږدې راټول شوي وو. دغه پیښې کې لږ تر لږه 100 تنو ژوند له لاسه ورکړی او تر 200 زیات نور ټپیان شوي دي. د یادې ادارې ویان محمود بوسال ویلي دي چې دوی تر اوسه 100 وژل شوي ثبت کړي او له 200 زیات کسان د اشغالګرو په ډزو کې ژوبل شوي دي. ټپیان لومړی د سره صلیب صحرایي روغتون ته انتقال شوي او له هغه ځایه بیا الناصر روغتون ته یوړل شول. د راپورونو له مخې خلکو هڅه کوله چې رفح کې د خوړو او مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځان ورسوي، خو د اسرائیلي ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې. بلخوا اسرائیلي ځواکونه وایي چې موږ یوازې په شکمنو خلکو ډزې کړي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د تل ابیب اسمان د لوګي او اور لمبو نیولی. ایراني توغندي یې پر مرکزي سیمو لګېدلي. د ایران یو بالستیک توغندی چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یې له شنډ کولو ناتوانه پاتې شو د تل ابیب ښار په مرکزي سیمه لګېدلی چې درانه زیانونه یې پېښ کړي. دغه برید چې د ایراني ځواکونو لخوا نن سهار وختي شوی، لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د فاکس نیوز د راپور په حواله د برید له امله ګڼې ودانۍ ویجاړې شوي چې ځایي خلک ورسره بېکوره شوي هم دي. اسرائیلي چارواکي وایي ځینې توغندي د دفاعي سیستم له خنډ پرته سیمو ته رسېدلي چې ایران یې سخت ګواښلی هم دی. ټرمپ د خامنه‌ای د وژنې پلان مخالفت کړی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د وژنې هغه پلان رد کړی چې د اسرائیلو لخوا وړاندې شوی و. درې معتبره امریکایي سرچینو CBS نیوز ته ویلي ټرمپ د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې دا اقدام به د سیمې کړکېچ نور هم زیات کړي. رویټرز د ځینو سرچینو په حواله وایي ټرمپ دغه طرحه غیر مسؤلانه بللې او ویلي دي څو ایران کوم امریکایي نه وي وژلی د مشرتابه هدف ګرځول مناسبه پالیسي نه ده. نتنیاهو نه دغه راپورونه رد کړي او نه تایید، خو ویلي دي که اړتیا وي اسرائیل به اقدام کوي. فرانسې د اسرائیلي وسلو نندارې بندې کړې. اسرائیل غوسه کړي. د پاریس په هوایي نندارتون کې فرانسوي چارواکو د 4 مهمو اسرائیلي شرکتونو غرفې وتړلې. ویل شوي دغه شرکتونو بریدګري وسلې نندارې ته وړاندې کړي چې د امنیتي مقرراتو خلاف بلل شوي دي. د نندارتون تنظیمونکي وایي د توغندیو لرې کولو سپارښتنه شوې وه، خو د اسرائیلي ګډونوالو د نه عملي کولو له امله یې غرفې تړلې دي. اسرائیلي لوري دا پریکړه ناعادلانه او سیاسي ګڼلې. په ورته وخت کې 3 نورې کوچنۍ اسرائیلي غرفې خلاصې پاتې دي. شنونکي دا یوه غیر مستقیمه سیاسي اشاره بولي چې کیدای شي د وسلو نړیوال بازار یې سیالي اغیزمنه کړي. او د پای خبر هم دا چې د جنوبي اروپا خلکو د ډیر شمیر سیلانیانو پر ضد لاریونونه وکړل. د جون په 15مه د جنوبي اروپا په لسګونو ښارونو کې زرګونه خلک د زیاتو سیلانیانو ورتګ پر ضد سړکونو ته راووتل. د هسپانیا په بارسلونا کې معترضینو د ماس ټوریزم کیلس د سیټي یعنی ډلایي سیاحت ښار له منځه وړي، شعارونه ورکول او سیلانیان یې پر بوتلو وویشتل. دغه اعتراضونه د سټ شبکې لخوا تنظیم شوي وو چې له هسپانیا، ایټالیا او پرتګال څخه خلک پکې شامل وو. د لاریون ګډونوال وایي زیات سیاحت د استوګنې نرخونه لوړ کړي، تاریخي سیمو ته زیان رسوي او ځایي خلک له خپلې سیمو شړي. په وینس، مایلان، لیزبون او نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوي دي او غوښتنې شوي چې حکومتونه د ټوریستي پراخوالي پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. په بارسلونا کې پریکړه شوې چې تر 2028 کال پورې به سیلانیانو ته د استوګنې لپاره نوې اجازې نه ورکوي. بهرني خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه. لا اوزایر صافینا په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. پکتیکا کې د 40 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ د سورکي کلب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د پکتیکا ولایت په مټخان ولسوالۍ کې د 40 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې وې د سورکي کلب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې سورکي کلب لوبډلې خپلې سیالۍ چمړي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله.
زابل کې د نیزه وهنې اختریزو سیالیو کې چینو لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 7 لوبډلو ترمنځ د نیزه وهنې اختریزي سیالۍ چې 3 ورځې مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایله کې چینو لوبډلې د 24 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، ارغنداب لوبډلې د 22 امتیازونو سره دویم او سرخ څنګ لوبډلې بیا د 18 امتیازونو سره دریم مقام خپل کړ. دغه ورځ میدان وردګ کې د ټیبال کرکټ سیالۍ پایلوبه کې د رباط اتلو لوبډلو بریا. د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ چې 8 ورځې مخکې پیل شوې وې د رباط اتلې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې رباط اتلې لوبډلې خپلې سیالۍ مسعود اتلانو لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د مرکزی اسیا د اتلولۍ سیالیو یا کافا کې افغانستان د ترکمنستان پر وړاندې ټاکل شوې. نن د افغانستان له 20 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د کافا سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه د ترکمنستان پر وړاندې ترسره کړي. یا د سیالي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې ښار کې د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیل کېږي. افغان لوبډلې خپلې 2 لوبې تاجکستان او قرغیزستان ته بایللې. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبنۍ خبرونې د الله پامان.